مولوی فیض الله جمال به عنوان معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله گماشته شد. به اساس حکم امیرالمؤمنین هیبت الله آخوندزاده حفظه الله امیر امارت اسلامی افغانستان، محترم مولوی فیض الله جمال به عنوان معین پالیسی و استراتژی و محترم مولوی شمس الدین منصور معین قبلی معینیت پالیسی و استراتژی به عنوان مشاور مقام وزارت تعیین و به وظایف آغاز به کار کردند. مجلس تعارفی که قبل از ظهر امروز در تالار مقام وزارت امور داخله دایر گردید، معین اداری، معین امور تأمینات و شمار از رئیسان، مجاهدین و کارمندان این وزارت حضور داشتند. مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس ارتباطات تغییر و تبدیل را یک اصل خواند و گفت: مسئولینو ټاکنه د مسئولینو تغییر دا عام تعامل ده په امارت اسلامي کې. د لزومدید له مخې مشران یو څوک له وځي نه تبدیلوي بل ځای ته، چاته یوه دنده سپاري. د هغه مطلب دا نه وي چې مخکنی مشر یا مسئول خدا نخواسته هلته کمزوری ثابت شوی ده نو بل کس راځي، نه، بلکې هلته هغو د ادارې هغه حالات ګوري. کیدای شي مخکنی مسئول وړتیا دومره ډیره وي چې یو بله ولاړه اداره په هغه فعاله کړي. مخکې که څه هم جناب محترم مولوي صاحب شمس الدین منصور صاحب دلته وو، هغوی په خپله وخت کې کامل بشپړ کار کړی ده او د موږ د توقع نه لوړ کار یې کړی ده. مولوی نورجلال جلالی معین اداری از قهرمانی و رشادت‌های مجاهدین در برابر اشغالگران یاد کرد و افزود: هغه شهیدانو د هغه فدایانو چې د هغې د ځینو ویښته هم د هغې ګران او نږدې مور پلار نه دي لیدلي، د هغې ټوټۍ نه ده لیدلې او د الله د دین دپاره قرباني ورکړله چې دا ملک د اشغال نه خلاص شي. د دنیا د 48 ممالکو کفار چې د یهودو او نصاراو د امریکایانو سره ارغل کړی، دا ملک یې نیولی، افغان ملت فضا او ځمکه ټوله د هغوی په تصرف کې وه، هغه ته الله خلاصه کړه. دا الله په خپل خصوصي انعام باندې الله دا کرم مونږ تاسو سره وکړو. کنې زمونږ ستاسو قوت مادي لحاظ باندې د هغوی د قوت سره نو برابر، هېڅ هم نو، بلکې په مقابله کې نشتو. الله تعالی چې مونږ تاسو د نشت نه شته کړلو، دا د الله تعالی خصوصي انعام و. نو عزتمندو دغه اسلامي امارت دا مونږ تاسو ته الله تعالی په خصوصي انعام کې مونږ تاسو ته راکړی دی. د دې نعمت شکر هم دا دی چې مونږ اطاعت وکړو، پوره اطاعت وکړو او اطاعت د امیر الله په حکم کړی دی چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ، د اولو الامر. سپس مولوی محسن معین امور تأمینات نیز در مورد رعایت و تطبیق قانون الهی در کشور و وظایف پلیس صحبت نمود. دین مقدس اسلام حاوی و شامل همه قوانین است. اگر دنیا به این فکر است که در افغانستان امارت اسلامی قائم شده قانون ندارد، برای آنها گفته میتونیم که قانون ما قرآن کریم است، قانون ما ارشادات نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. پلیس حارس و حافظ نوامس ملی کشور، پلیس حافظ امنیت سرتاسری کشور، پلیس به معنای حافظ سر و جان و مال و ناموس مردم مسلمان افغانستان. اگر او مردم مسلمان باشه و یا اهل ذمه باشه، چه قسمی که برای ما و شما ثابت است، سر و جان و مال یک مسلم در افغانستان، یک مسلمانی که او به خدا ایمان داره، به رسولش ایمان داره، به قرآن ایمان داره، سر جان و مال او حفاظتش واجب است برای پلیس. برای پلیس ذمه‌واری هست حفاظت یک هندو، یک سیکی که در افغانستان زندگی میکنه و تذکره افغانستان داره، و یا کسی که از جوامع ملل متحد از کشورهای خارج به ویزا و پاسپورت به امن و امنیت و به تضمین این کشور به میدان هوایی ما و شما که داخل شد، سر جان مال او محفوظ است مثل یک مسلمان. پس اگر کسی او را میکشه مثل مسلمان و در بدل قتل او قصاص میشه طبق شریعت.
پس پلیس حافظ و نگهبان سر و جان مردم افغانستان و او کسانی که در افغانستان زندگی میکنه و او میهمانانی که از بیرون به روی اسناد اصلی به افغانستان میآید. پس خدا کنه که محترم مولوی صاحبانی که در مسند وظیفوی خود در اینجا موظف شدن کامیاب شوند. ما و شما را وزارت امور داخله را و هر فرد پلیس و هر فرد قماندان امنیه را در سایر ولایات خداوند توفیق بده که ما و شما بتوانیم تا اینکه سر و جان و مال و نوامیس مردم حفاظت بکنیم. در آخر مولوی فیض الله جلال معین پالیسی و استراتژی نیز صحبت نمود و گفت د مشران د حکم په اساس باندې زه د کار ته راغلم ځکه موږ په دې کې اطاعت وکړه ځکه په امارت کې مهم شی اطاعت دی او د بنا د دې باندې ما دا اطاعت وکړه نو تاسو نه د کومک غوښتنه کومه که ملګري مشران هم دي نورجلال مې صاحب محسن مې صاحب دا خو د موږ ټول ملګري دي یا نور ملګري ټول نه د کومک د همکارۍ غوښتنه کومه او کوشش به دا کوو چې د مظلومو مسلمانانو د افغانانو د دې لاسنیوی وکړو د دې کونډې یتیمانو د دې اوښکې دا مطلب در صفا کو یا د دا وچو کې د دې جواب ووایو.